بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې مونږ څنګه کولی شو خپل د جیمیل پاسورډ بدل کړو. که چیرې زمونږ پاسورډ چا زده کړی وي یا کوم کس ته دې ورکړی هغې زده کړی ته غواړې چې ته دا پاسورډ بدل کړې، په دې ویډیو کې به مونږ دا زده کوو چې دا پاسورډ مونږ څنګه بدلولی شو. که چیرې غواړې کمپیوټر زده کړې، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې تا ته زما ویډیوګانې ورسیږي، د ویډیوګانو څخه یو څه ګټه واخلې، یو څه زده کړې. نور به د کمپیوټر سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. په لومړي سر کې به ګوګل کروم خلاص کړئ. کله چې ګوګل کروم خلاص شو تاسو به دلته جیمیل باندې کلیک وکړئ. کله چې جیمیل ته ساین ان شوئ دې نه بعد موږ سره دغه زموږ د جیمیل صفحه ده، ته به لیفت کلیک په دې پروفایل باندې وهئ د جیمیل. کله چې ووهه دې نه بعد به ته منیج یور ګوګل اکاونټ په دې باندې به لیفت کلیک وکړئ. موږ سره دا صفحه راځي. دې صفحې نه بعد موږ سره دلته د غاړې کې ګورئ د قلف آپشن ده، سیکیورټي، دا به ووهئ کلیک. لیفت کلیک نه بعد به ته دلته لاندې راشئ، پاسورډ ګورئ، دا به ووهئ. ته لیفت کلیک دې چې کله ووهئ دلته به ته خپل د جیمیل پاسورډ ورکوې. زه دلته پاسورډ ورکوم، نیکسټ به ووهئ. کله چې نیکسټ ووهه دلته به ته نیو پاسورډ ورکړې، خپل په خوښه به ته دلته نوی پاسورډ ورکړې. دې نه بعد به یو پاسورډ دلته نوی ته هم ورکړې. سمه ده، زه دلته پاسورډ ورکوم. کنفرم پاسورډ، دا پاسینی پاسورډ پاس کې چې کوم پاسورډ ورکړی دی لاندې کې به هم دا پاسورډ ته ورکړې. سمه ده، زه پاسورډ ورکوم. کله مې چې ورکړه چینج پاسورډ به ووهئ. دلته ما سره پاسورډ ځکه وانغسته. پلیز چوز د سټرانګ پاسورډ، وایي مهرباني وکړئ تاسو یو قوي پاسورډ ورکړئ. دا کوم پاسورډ چې ما ورکړی دی د دې د په نس وایي دا د کار پاسورډ نه ده، کیدای شي حق شي. زه دلته بل پاسورډ ورکوم. اوس پاسورډ چې کله چینج پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. یور پاسورډ واز چینج، زموږ پاسورډ په کامیابۍ سره زموږ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای پامان ښه ورځ ولرئ.